چې انقلاب د خپل وینو په قطرو راولي هغه سړی به نظریه د باچا خان ساتي. ما کمیس پورې لمنه نه وه، غریبي داسې چې ازغین پازغي وباسم، قسمت مې داسې چې په ټول کلي کې ننه نه وه. غریبي داسې قربان سودای دې ته وایي رنګ ته مې وګوره جنۍ جدای دې ته وایي. د جنکو په کمنټونو باندې ګیر شو اخر ما درته نه ویلي چې دا شاید واده به غواړي. ډېره زیات عجیبه شان ده چې دا هغه ټول خلک دروغجن دي. حقیقت دا رسه چې زه وینم د ښایست د غرور غر که تر اسمانه دنګ شي زما پښتو دا ده چې زه پکې لار وباسم. د بینکورو بس کور وی وطندارا کور خو هلته وي چې مور وی وطندارا. انا عاشق نیم دغه نن سبا زمانه دغه ټپي او دغه شوخ شیونه ډېر خوښوي. ته د بازار دپاره کار کوې؟ نه یا د شنو روپیو زور ته ګوره یا په ګیره سپینه سړي ته پېغلې ناستې دینه او ناستې دینه. کرخوا صاحب پیسې د خلیفه صاحب او سفر د متقي صاحب او ملا صاحب برادر د سکه وروري باران ووري. وستا په کوڅو کې خیرات غواړ ماشومان وطنه څوک دې په نورو خرڅوي زما افغان وطنه. له پرونه درته سوال کوم چې ودرې زه د اخیستی په نیمه نه پوهېږي دا د نیغ په سپین میدان درته ولاړ یم لاس دې خلاص باران نه څومره چې ورېږي. السلام علیکم. زما وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو جوړ په خیر. په دې هیله روغه جوړ اوسئ، د ژوند په ټولو چارو کې کامیاب او بریالي اوسئ. تاسو ځینې غږونه اورئ چې د سیکرام له مشاعرې څخه راپورته کېږي. دې زه ته راغلي یو دا چې د پسرلي موسم دی د افغانستان ټول ولایتونه ټولې ولسوالۍ ډېرې ښایسته شوي دي او د بېلابېلو ولایتونو نه همدارنګه د ګاونډي هېوادونو چې زموږ په څنګ کې د هغې نه هم دلته سیلانیان راځي چکر دپاره. نو دلته راغلي یو پروګرام شروع شوی دی. راځئ لیدونکو خپرونه به وګورو د کوزې پښتونخوا نه چې زلمی صاحب او ترڅنګ دا چې جاوید شاه درمان صاحب هم راغلي دلته او دوی به هم شعرونه وایي. راځئ لیدونکو ډېرې خبرونه نه اوږدوو او دغه مشاعره ټوله په تاسو باندې ګورو. د خپرونې کوربه زه سراج الدین پژوا کې یم او د کیمرې برخه کې راسره همت الله مومند ملتیا کوي. راځئ تر وروستۍ سره پاتې شئ. وستا په کوڅو کې خیرات غواړ ماشومان وطنه څوک دې په نورو خرڅوي زما افغان وطنه. چا په توپونو په ټانګونو کړل وران وطنه څوک دې په نورو خرڅوي زما افغان وطنه. کوم یو غداره پورته شوه هندوکش په غرونو کوم یو غداره پورته شوه هندوکش په غرونو وای څوک د لالونه پټوي د بدخشان وطنه څوک دې په نورو خرڅوي زما افغان وطنه. مینه کې وطنه لکه شمع به سوځېږو ستا پالل کوو په وینو چې راپاتې له پلاره زما ځانې زما سایې خدای دې ساته له اغیاره ستا د دانګو څوکو زار شم سیکارامه مزهداره.
وی چې تر څو دا کلمه وي زموږ زړو کې به پخه وي لا اله الا الله به تر قیامت را سره وي دا شعار به زموږ تل وي ازادي به مو ګاډه وي په نړۍ کې چې یهود وي د جهاد به مو ناره وي دا وطن ګورستان د تل به جوړه هدیره وي د غازیانو کور سنګره د غازي بابا یادګاره زما ځان زما سای خدای دې ساتله اغیاره ستا د دانګو څه ګزار شم سیکارامه مزداره لپرونه درته سوال کوم چې ودرې ضد اخیستی په نیمه نه پوهیږي دا د نیغ په سپین میدان درته ولاړ یم لاس دې خلاص باران څومره چې ورېږي نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد چې وخت مو نیسم ټولو قدرمنو مشرانو رئیسیابانو منیسیابانو قومي مشرانو ځوانانو ټول ستړي مشي خدای هم درانه لره چاګام ته راغله د پچراګام د ځوانانو نه ډېره مننه یعنې دا څومره چې موږ ته ماشاءالله ډېر ښه کار وکړم په اتفاق سره ملکزی صاحب او انځور صاحب او ټول هغه چا چې مالي مرسته کړې د هغوی نه مننه حتی دغه تجربونه چې ودرول دغه راوړونکو نه مننه نو وخت هم به کم نو زه خپل یو شعر درته وایم اسرائیلو ته دنیا په عام وژنه څه ونه وي اسرائیلو ته دنیا په عام وژنه څه ونه وي غزه کې بوډاګان او ماشومان کړي ملامت پنجاب کې چاغزی د کوم سړي په خپه کې لاړ شي پنجاب کې چاغزی د کوم سړي په خپه کې لاړ شي خوله ونیسي اسمان ته پرې افغان کړي ملامت خپل شعر خدای چې ورکړي ښکلې برخه له سینګاره ښه ده خدای چې ورکړي ښکلې برخه له سینګاره ښه ده چاته چې نه ګوري همداسې کلانکاره ښه ده چې په لمنې جوړوي داغ ترې غیرت اخلي چې په لمنې جوړوي داغ ترې غیرت اخلي شمع چې وژني پتنګان خپو کې خونکاره ښه ده پرون یې سترګې تورولي بیا یې پرې څوک وژلو پرون یې سترګې تورولي بیا یې پرې څوک وژلو رانجه ورنه کړئ ورته دینه توره خاوره ښه ده نن چې کوترې له ورغوي مې دانه پورته کړه نن چې کوترې له ورغوي مې دانه پورته کړه داسې رابیله د همزولو له قطاره ښه ده او نور دی وهم شیخه ورځه نور دی وهم شیخه ورځه زمونږ له منځه وځه زمنه دا خبره درته په کراره ښه ده ته مې بیرته د بریا په لورې ننوځه زما نه پاتې زما ماتې هیلې بیا پورته شه ژوند ته مې بیرته د بریا په لورې ننوځه قرضدار دی نه مې وژنې وړي مې د قاضي مخې ته ګریوان مې نش کوي ته چپ شه خورې ننوځه بیا مې سر نه ویم د چاته وګونه د کور په وره کې ودرېدلې مورې ننوځه ساه مې بندېږي را پرېوځم ګورې ننوځه له ما نه پاتې زما ماتې هیلې بیا پورته شه ژوند ته مې بېرته د بریا په لورې ننوځه قرضدار دی نه مې وژنې وړي مې د قاضي مخې ته ګریوان مې نش کوي ته چپ شه خورې ننوځه پښتو د کلی دی لږ پام کوه شر مه جوړوه لاړه شه لیونۍ یا سرزورې ننوځه د دې یتیم د حق تپوس له چا نه څه نه کوي د دې یتیم د حق تپوس د چا نه څه نه کوي دا ټول ړانده کاڼه دي زه سر تورې ننوځه او د وخت پیغور د سید داستان د سرټیټۍ تفسیري د وخت پیغور د سید داستان د سرټیټۍ تفسیري خالد ما وره د سپکې سپورې ننوځه ډېره مننه کوم ټولو مشرانو ته همزولو ته والله زه خو ډېر زیات خوشحاله یم بېحده یو ستاسو مینه او بل دلته کې په خپله خاوره باندې په ازاده خاوره باندې او دا ښکلې ساه اخیستل دا هم زموږ لپاره یو ویاړ خبره ده
وای خبرې نه کوم ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه کوم دومره په درناوي سره موږ راغوښتي یو د ټولو مشرانو همزولو کشرانو او د شعر د مینوالو د ادب او د شریعت مینوالو ډېره زیاته مننه وای ستا قدمونو کې به سر کېږدم او وبجاړم خپلې پښتو له به عمري عمري سزا ورکړمه د دې نه زیات خو ماله چل د سړیتوب نه راځي چې ستا کنځلو ته هم نوم ستا دادا ورکړمه د ټولو نه ړومبې د شعر ښایست څه دی ستاسو چرچه کې او ستاسو ښکلا او ستاسو داد د شعر ښایست ستاسو داد دی چې تاسو داد ورکوئ هر شاعر خوشحالېږي وایي یو تسلسلو دوه کارونو به کېدل په لاره چا شو کول او چا ګلونه به کرل په لاره هغه یارانو هم په نیمه لار کې پرېښودمه کم چې به ما سره د پنجو په سر تلل په لاره هغه یارانو هم په نیمه لار کې پرېښودمه کم چې به ما سره د پنجو په سر تلل په لاره هغو کې سا راغله اوس ما ته په لار کندې کني هغه کم مړي چې ما ځان پسې راښکل په لاره ستا تیره روژه دې ویل راځم په دې کې هم رانغلې درمان صاحب تیره روژه دې ویل راځم په دې کې هم رانغلې رامعلومیږي بله هم په انتظار وباسم ستا د ښایست د غرور غر که تر اسمانه دنګ شي زما پښتو دا ده چې زه پکې لار وباسم ستا د ښایست د غرور غر که تر اسمانه دنګ شي او زما پښتو دا ده چې زه به پکې لار وباسم زما جذبه د ابراهیم د زمانیت مسلمان وره جی زما جذبه د ابراهیم د زمانیت مسلمان زما ایمان د چې بوتان به د کعبې نه وځي مونږ لیونو خو د حالاتو سره ژوند کړی دی زور خو به ستاسو د کمزورې حوصلې نه وځي کمکلې مونږ خو پښتانه یو ګنې ستا هېرول دومره اسان لکه چپلې چې د خپې نه وځي کمکلې مونږ خو پښتانه یو ګنې ستا هېرول دومره اسان لکه چپلې چې د خپې نه وځي وایي څوک په اوږو باندې بازان څوک ټپوسان ساتي څوک د خپل قام په وینو زو باندې ځان ساتي دا د ګلاب ډکې منګولې ترېنه مه رانیسه دا پاړوګره په لستوڼو کې ماران ساتي اوس هم مخکې صف کې یو څو منافقین ولاړ دي مخې قبلې ته د اطرخونو کې بوتان ساتي چې انقلاب د خپل وینو په قطرو راولي هغه سړی به نظریه د باچا خان ساتي چې انقلاب د خپل وینو په قطرو راولي هغه سړی به نظریه د باچا خان ساتي انصاف که وغواړم نو چا نه به انصاف غواړمه د دې وطن قانون زمونږ قاتلان ساتي او جنتی خوره ده خاص کر افغانستان ته ډالې جنتی خوره ده که توره شي که سره په لمبو جنتی خوره ده که توره شي که سره په لمبو په خپله غېږه کې به ستوري د اسمان ساتي او په یو حالت کې چې د روس او امریکې نه مني په یو حالت کې چې د روس او امریکې نه مني دغه جذبه د ایمان یو افغانستان ساتي په یو حالت کې چې د روس او امریکې نه مني دغه جذبه د ایمان یو افغانستان ساتي چې انقلاب د خپل وینو په قطرو راولي هغه سړی به نظریه د باچا خان ساتي د تور او سپین له قید او بند ازادي پکار ده د ژوند بقا ته نظریه پیغمبري پکار ده مونږ د اوږدو اوږدو کیسو نه تر سپېمو راغلي مونږ ته خبره ښه درنه او سرسري پکار ده دا انسان شکله ځناور چې پکې ژوند تېروي په دې ځنګل کې حوصله د ازمري پکار ده د کور په منځ کې دیوالونه نه څه نه جوړېږي څو ورځې ژوند د دلبري او دلداري پکار ده د کور شاتنې بیخي غلي دي د کور په منځ کې دیوالونو نه هیڅ نه جوړېږي څو ورځې ژوند دی دلبري او دلداري پکار ده چې په یو داو پکې زلمي هزار زړونه ګټي د محبت په میدان داسې جوالي پکار ده وایي ما د یو چا دومره بې کچه انتظار کړی دی
ما د ګړۍ د ستن د هر ټکا شمار کړی دی تل مې د اوښکو په تزبو ذکر د یار کړی دی په داسې ډول او سینګار کړی دی داسې مزه ده چې په خلا شولې مزه هغه ده چې ما منت کړی او تا راته انکار کړی دی دا څه مزه ده چې په خلا شولې مزه هغه ده چې ما منت کړی او تا راته انکار کړی دی مونږ په لمن پسې لمن نیولې د حقیقت لټون مو تل په ورکه لار کړی دی څه په سلګو ډوبېږي د کنډوله سره وخت یې پوره شو که لمر ته چې ازار کړی دی وخت یې پوره شو په سره غرمه کې مې د سرو ګلونو کر کړی دی ما یې د خپل وجود په وینو بخوړ کړی دی په سره غرمه کې مې د سرو ګلونو کر کړی دی ما یې د خپل وجود په وینو بخوړ کړی دی ما که پرچار د خپلواکۍ په لړو بر کړی دی دا وصیت راته بابا د اشنغر کړی دی هغو ته ووایه چې خپلې روجې بیا ونیسي چا چې زمونږ په جدایۍ باندې اختر کړی دی هغو ته ووایه چې خپلې روجې بیا ونیسي چا چې زمونږ په جدایۍ باندې اختر کړی دی ستا د ټوپک په رسا ډزو مې پروا هم نه وه خو تا ګزار د خپلې ژبې په خنجر کړی دی ما که جواب ستا د هر لفظ په زیر او زور کړی دی خو تا هم سوال بیخي د عقل نه بهر کړی دی خو تا هم سوال بیخي د عقل نه بهر کړی دی بار بار دلته ملګري فرمایش کوي یو پنځو شپږو کسانو ما ته وویل چې هغه مینه نظم ووایه هغه به درته ووایي مشران ناست دي بې ادبي دې معافي دي بې ادبي دې معافي کړو وایي د دغه نظم عنوان دی زما سوال دی مینه څه ده یو وړه شان مجموعه ده زه یم فکر دی عنوان دی پکې لویه فلسفه ده یا خو ځان پوهول غواړم یا خو ستا اصلاح کول دي ستا د ذهن احاطې له دا ګندره سېشلول دي زما سوال دی مینه څه ده بس جانان دی او ارمان دی که د زلفو لاندې خوب دی د بڼو په تیره څوکو ځان له زړونه غوڅول دي که د سرو شونډو لمبو کې ځان په زوره سوځول دي که د سترګو کوی کاب کې روکېدل دي او که نه د جانان غېږ کې ارمانونه رجېدل دي نه چې دا خو مینه نه ده دا خو ژوند سره تړلې څه قیسې دي معاملې دي که منصور مې سر په دار شي زه به بیا هم رښتیا وایم مینه سترګو کې نظر دی مینه ځان له اوسر دی مینه وګوره یعقوب دی مینه وګوره یوسف دی دلته مینې ته لږ پام کړه چې د مینې جدا کېږي د یوې مینې د سترګو بینا سترګې نابینا شي تش د مینې په لباس هم نابینا سترګې بینا شي مینه ژوند مینه مذهب دی مینه عقل له مکتب دی مینه لویه فلسفه ده دا د زړونو حادثه ده که په دې زه کافر کېږم په خپل کفر به خوشحالم زما یار زما ایمان دی زما یار زما سجده ده د جانان سترګې چې نه وي نه کعبه مدینه ده مینه حسن باندې نه ده مینه ژوند مینه مذهب دی مینه عقل و مکتب دی مینه لویه فلسفه ده دا د زړونو حادثه ده که په دې زه کافر کېږم په خپل کفر به خوشحالم زما یار زما ایمان دی زما یار زما سجده ده د جانان سترګې چې نه وي نه کعبه نه مدینه ده مینه حسن باندې نه ده که بلال په تا مینځ شو نو ستا حسن ستا دلیل دی په بلال چې ته مینځ شو دی کې لویه فلسفه ده مینه رب سره اسمان کې دوه په دوه مباحثه ده مینه په بوراک کې چې په خپو کې د جانان مې غوړېدلی وزر پروت دی مینه نیمه شپه کې د خپل یار سره رشته ده مینه یخ بادونه نه دی دا د اور یوه لمبه ده دا چې سرې په سر کې وینې دا په مینه شین جنت دی غرغنډۍ چې پرې بلیږي او دننه شنه باغونه دا سبل څه نه دي د نمرود د اور کیسه ده مینه څه ده دا په ځمکه اسمان نه ده بس چې ځان درته سینګار کړي د غنمو یو دانه هم پیغمبر په ځان مین کړي مینه دومره لیونی شي د غنم په بدله کې جنتونه کړي قربان مینه ناز مینه انداز دی د موسی د جلال راز دی د عیسی د حکمت نوم دی د داود د نغمې ساز دی مینه رنګ دی مینه شرنګ دی د خواجه د رباب ټنګ دی مینه جوړ د لاس ثبوت دی هر کافر د دې ثبوت دی مینه دومره ړوند احساس دی چې د تور کاڼي نه جوړ بوت په سرې مینې سور کافر ته د هماغه واړه دنیا نه قدردان پروردګار شي مینه سړي که مینه درد دی چې د وینې موج کې راشي د فارس ظلمت سبا شي
او د جهل شپې رڼا شي یو بېنومه محبت ته ستا شعور کې عقل راشي خو وجود دې هم فنا شي ای زلمې ستا په مرګ به محبت د ژوند بقا شي بس همدا به محبت وي چې د مرګه را پیدا شي چې د مرګه را پیدا شي چې د مرګه را پیدا شي ډېره زیاته بدلوي په تارونو بېرولی شي نه په دروازو بېرولی شي د دې ورځې په مناسبت به زه خپل یو پخوانی شعر ووایم چې تا سره ژمنه د انسان د ژوندون زباده نه وه تا سره ژمنه د انسان د ژوندون زباده نه وه او ما سره لاره بې له تورې بې جهاده نه وه او د لمبو ژبې که د زور حکایت هم کاوه خو د لمبو ژبې که د زور حکایت هم کاوه خو نړۍ دا ستا د لیونو څڼو د باده نه وه د لمبو ژبې که د زور حکایت هم کاوه خو نړۍ دا ستا د لیونو څڼو د باده نه وه بې خونده وختو د نرګس بزان کې سترګې نه وي بې خونده وختو د نرګس بزان کې سترګې نه وي په نارنجګل کې د لمبه جلال آباده نه وه هوا چې مرۍ ستا د مینې په نغمو کېناسته چې مرۍ ستا د مینې په نغمو کېناسته تا سره مینه د همدې سړي هېواده نه وه او ما د حالاتو په ککو کې بریا ځکه لیده ما د حالاتو په ککو کې بریا ځکه لیده د خدای چغه چې هېڅکله نامراده نه وه او سترګو منخو چې نظر نشو خیرخوا صاحبه سترګو منخو چې نظر نشو خیرخوا صاحبه د جانان ژبه ستا د شعر بې اوراده نه وه ډېره منم ډېره منم چې هر وخت دا ستا د مینې شوري باران ووري چې هر وخت دا ستا د مینې شوري باران ووري ورانیږي مې په لاس ستا د نوم توري باران ووري اشنا چې د باران په دې کې کوم رنګه مطلب وي چې وکړم اراده دا ستا په لوري باران ووري بس زه د دې سترګو د رحمت الهام اخلم ایله مې چې دې خوا لره راګوري باران ووري خبرې د څاڅکو غوندې ټول ورونه وژني په زړه خو دې چې هر رقم ته اوري باران ووري درانه درانه غمونه او پنډونه وړي پر مونږه حلوت او محبت خلک یې نوري باران ووري ساړه دې وي لامده دې یو کمپله دې هم نه وي یوازې په همدا مې زړه ټکوري باران ووري او ساړه دې وي لامده دې یو کمپله دې هم نه وي یوازې په همدا مې زړه ټکوري باران ووري رئیسی لنګ کروزري د لیتمو تجارت وي کابل کې د 11 جریبه کوري باران ووري رئیسی لنګ کروزري د لیتمو تجارتي کابل کې د 11 جریبه کوري باران ووري که غواړي د غریب سړي د قرض نه پناه غواړه که غواړي د غریب سړي د قرض نه پناه غواړه چې وینو د زراب در باندې پوري باران ووري او کامیر کې شریک او 11 وی الوتکي کامیر کې شریک او 11 وی الوتکي یو سلطاني ټیلر او جکسار دي سلوري باران ووري او پیسې د خلیفہ صاحب او سفر د متقی صاحب کرخوا صاحب پیسې د خلیفہ صاحب او سفر د متقی صاحب او ملا صاحب برادر دي سکه وروري باران ووري پیسې د خلیفہ صاحب او سفر د متقی صاحب او ملا صاحب برادر دي سکه وروري باران ووري یو خپل او د حق د قامت ګار در سره وي پلاس کې دوربین والا يم پوری باران ووري یو خپل او د حق د قامت ګار در سره وي پلاس کې دوربین والا يم پوری باران ووري او چې څنګه د سنځي کې مهربان غوندي ګرځي ایله بم برابر در باندې سوري باران ووري چې څنګه د سنځي کې مهربان غوندي ګرځي ایله بم برابر در باندې سوري باران ووري غزل چې څخه په هر ځای او حالات کې محترم وي
څه خلک په هر ځای او حالات کې محترم وي، دوبۍ کې محترم وي، امارات کې محترم وي. هغه په نورو ښکلو کې په داسې مرتبه دي د بیرې والا شات چې په نور شات کې محترم وي. او نو څنګه به پرې نه ویاړي قرآن او په انجیل کې اوس یې واسه نو څنګه به پرې نه ویاړي قرآن او په انجیل کې چې یار دې په زبور او په تورات کې محترم وي. نو څنګه به پرې نه ویاړي قرآن او په انجیل کې چې یار دې په زبور او په تورات کې محترم وي. لستوڼی چې غوړ وي او په لوکس موټر کې راشي نو دا خلک واده او په خیرات کې محترم وي. لستوڼی چې غوړ وي او په لوکس موټر کې راشي نو دا خلک واده او په خیرات کې محترم وي. او قاري صاحب وایي چې زامن چې د کلي په امام باندې لږ پام کړي، زامن چې د کلي په امام باندې لږ پام کړي، پلرونه به یې خامخا جومات کې محترم وي. او اړیکې پرې ټینګېږي او دیدن هم پرې څه کېږي. ارزاد صاحب اړیکې پرې ټینګېږي او دیدن هم پرې څه کېږي. واټساپ او مسنجر د ملاقات کې محترم وي. او په نوم چې ساحلان او لیزریان او یا بدریان دي، په نوم چې ساحلان او لیزریان او یا بدریان دي، بس دا وړ کې بیخي استخبارات کې محترم دي. او هغه باندې زمونږ د مجلس فن وي نو داسې مرچک چې درستخان باندې سلاد کې محترم وي. او په هر شي کې زکات شته، خو په حسن کې غواړم کېدای شي چې همدا زکات کې محترم وي. په خوله باندې په ذکر کې خو څه کوي حسن ضیا، په زړه کې مې د لمونځ په هر رکعت کې محترم وي. ډېره مننه کوم. ژوندت پکمو خلق ښکلی قربان، ژوندت پکمو خلق ښکلی قربان. زما خدر کې زړه زیاتې تر خولې راغلی دی، ماته مې نن ځان تر مخه ښې راغلی دی. څه دې د زلفان پر مخ پراته دانوانا، څه دې د زلفان پر مخ پراته دانوانا. دا تصویر د یا ربي جوړې راغلی دی، نو ماته مې نن ځان تر مخه ښې راغلی دی. ورور مې حویلۍ کې لولي کار ستا د واده، ورور مې حویلۍ کې لولي کار ستا د واده. ماته مې خبر د جنازې راغلی دی، ماته مې نن ځان تر مخه ښې راغلی دی. یا لاليه ستا په نوم یې ورکړم، وتلې وره په نامه کرده وختمه او وختمه. یا د شنو روپیو زور ته ګوره، یا په ږیره سپینه سړي ته پېغلې ناستې دینه او ناستې دینه. یا زما د ورکې میلې ګله، یا وطن ته راشه پېغورونو خوړمه او خوړمه. یا زمنو کراور لبوزم، یا په شنو ګید تنور نه لمبه کوینه او لمبه کوینه. یا مینې مکړې مین خوار وي او که دې سردار وي درې بار منت به وړینه او وړینه. یا په پوښتن کړې مین ماشي، یا داسې بد شي لکه زه چې څنګه یمه او یمه. یا پوښتن پشي واده پې ماشي، یا واده په ماشي چې مین
مخ څلور خالونه کېدا یا زه به مین په تا څلور مذهبه یما او مذهبه یما یا جانانه ولې راته ګورې او ستا دې ډېرو ناکردو وژلی یما او وژلی یما یا جانان مې زیلې د زړه پرې کړې یا لکه نختر په چورلېدو مځکې له زما او زما ستا په جدایۍ کې تېر به شي وختونه ستا په جدایۍ کې تېر به شي وختونه مینې دې ملنګ کړم غواړم خیرونه مینې دې ملنګ کړم غواړم خیرونه یا د دعا د په ورځ مړه شي یا چې د واده ورځې خیرات درپسې شي او شي یا جانان زما زه د جانان یم او که په بازار مې خرڅوي ورسره زما او زما پتا ته څه یادېږي ژوند په کاپرو هم تېرېږي هزار کوم زړه مې خوږېږي اوس مې خاموش صاحب سره ملګري وو شاید زلمی صاحب هم رارسېدلی یا نږدې مفتخر اخلاص او سلیمه شوی یم ورسره ټولو ملګرو ته یو طنز و چې مجرد نه شو پخلا شاید واده به غواړي چې مجرد نه شو پخلا شاید واده به غواړي یا لږ بدل شو د پخوا شاید واده به غواړي چې کسی د کاروبار یا د خارج کولی او ګزوله یا هوا شاید واده به غواړي چې کسی د کاروبار یا د خارج کولی او ګزوله یا هوا شاید واده به غواړي د جنکو په کمنټونو باندې ګیر شو اخر ما درته نه ویلي چې دا شاید واده به غواړي د جنکو په کمنټونو باندې ګیر شو اخر ما درته نه ویلي چې دا شاید واده به غواړي او خیرخوا صاحب چې په تقریر کې د دویم فضیلتونه ویلي چې په تقریر کې د دویم فضیلتونه ویلي خېټه ایښې دې مولا شاید واده به غواړي او که کوم چارواکي ګیره توره کړله نو پوه شه په دې که کوم چارواکي ګیره توره کړله پوه شه په دې غږ به یې واورې نن سبا شاید واده به غواړي او که جنکیو چېرته غټ موبایل ته لار پیدا کړه په نیمه پوه دي شي دادا شاید واده به غواړي او چې په هر کار کې پلار ته ویلې چې ته نه پوهېږي شکر یې درکړلو همدا شاید واده به غواړي او چې د کور او کورنۍ رازونه نه ساتل نور بهر یې هر څه کړل رسوا شاید واده به غواړي او د جنکو د ښوونځي مخ کې او ګودر منځ کې انجینر صاحب د جنکو د ښوونځي مخ کې او ګودر منځ کې بجیږ اواز یې کړه خندا شاید واده به غواړي او بس چې شاعر شعر کې نکریزي او پیزوان یاد کړي نو اساسي سره یې سودا شاید واده به غواړي ډېره مننه د بینکورو بس کور وی وطندارا کور خو حل توی چې مور وی وطندارا عاشقی مسافر درته یوم شا لدنیا بده زړه تور وی وطندارا عاشقی مسافر درته یوم شا لدنیا بده زړه تور وی وطندارا رقیبانو منس کې جګې سترګې ګرځا
چې ولاړ در سره ورور وي وطندارا د یوروپ جګ بلډینګونه دې ور واخلې چې زمونږ په تنور وي وطندارا ډېر مغرور مغرور سرونه به ځوړند کړي په روپیو کې ډېر زور وي وطندارا ستا په محبت کې زمونږ زړونه دي روښان وطن جان وطن قربان وطن جان وطن قربان جان وطن قربان وطن جان وطن قربان ستا په محبت کې زمونږ زړونه دي روښان وطن جان وطن قربان وطن جان وطن قربان جان وطن قربان وطن جان وطن قربان یا وطن ستا یو مونږ ستا ځینې فدا یو ماله خو ډېرې خبرې نه راځي خو زه هغه خپل کیفیت نشم بیانولی ډېر د خوشحالۍ احساس که ماته دا زما دویم ځل دی چې زه راځم دلته مشاعرې له تېر ځل هم زه د شملې او د نارنجګل مشاعرې له راغلی وم ډېر خوشبخته ځان ګڼم چې ستاسو غوندې خلکو ته زه دلته پورته ولاړ یم تاسو ټول زما د سر ګلونه یې زه ډېرې خبرې نشم کولی او زه به شعر ووایم درته چې هغه یو ملګري اوس فرمایش وکړ لومبۍ به ورته هغه شعر نه ووایم چې دومره غریب وم چې ګنډلو له ایستنه نه وه دومره غریب وم چې ګنډلو له ایستنه نه وه بلا موده زما کمیس پورې لمنه نه وه غریبي داسې چې ازغین پازغي وباسم قسمت مې داسې چې په ټول کلي کې ننه نه وه غریبي داسې چې ازغین پازغي وباسم قسمت مې داسې چې په ټول کلي کې غنه نه وه سبلا ګران دي د پردي جیب نه پیسې وباسل نن مې لیدل د یو مزدور د لاس سرمنه نه وه سبلا ګران دي د پردي جیب نه پیسې وباسل نن مې لیدل د یو مزدور د لاس سرمنه نه وه او د خپل احساس د سوري لاندې مې دمه وکړل او د ښار کوڅې ټولې پخې وې چېرته ونه نه وه درمانه تللی مې که دې ته واپس راغلمه په دې خبره چې د مور راته بخښنه نه وه او د ګاډي تک ته دومره لاره نه وه د ګاډي تک ته دومره لاره نه وه خو ما سره یوه کالداره نه وه د ګاډي تک ته دومره لاره نه وه خو ما سره یوه کالداره نه وه د کرسکار به و اختر به تیر شو زما جوړه به لا تیاره نه وه د کرسکار به و اختر به تیر شو زما جوړه به لا تیاره نه وه په خپلو وینو چې سینګاره شوله هغې جینۍ که رهنداره نه وه په خپلو وینو چې سینګاره شوله هغې جینۍ که رهنداره نه وه او بیا داسې وشو چې ما زهر وڅښل ما سره بله یوه لاره نه وه بیا داسې وشو چې ما زهر وڅښل ما سره بله یوه لاره نه وه درد وسره و خو درمان یې نه و لا جوړه شوې له پرهاره نه وه مور رڼا په توره شپه د زما کور کې بس همدا یوه ډیوه د زما کور کې په اسمان کې بلا ډېرې دي درمانه خو د ځمکې پرښته د زما کور کې او زه په لټون د مینې هر یو لور ته ودرېدمه خو کور ته راغلم او واپس مې مور ته ودرېدمه زه په لټون د مینې هر یو لور ته ودرېدمه خو کور ته راغلمه واپس مې مور ته ودرېدمه زه د بادار د رڼاګانو پورې نه ودرېدم خو د غریب د سوځېدلي کور ته ودرېدمه زه د بادار د رڼاګانو پورې نه ودرېدم
خو د غریب به سوځېدلي کور ته ودرېدم ما په ګرمۍ کې هم مزدور باندې زړه نه سېزلو خو یوه ورځ زه په خپله اور ته ودرېدم ما به ګرمۍ کې هم مزدور باندې زړه نه سېزلو خو یوه ورځ زه په خپله اور ته ودرېدم درمانه کور کې مې دیوال خبرې نه کولې لاړم بهر د ماشومانو شور ته ودرېدم او هسې بانې کوم چې دی له ځم هغې له ځمه زه به تر څو پورې دی بندې دروازې له ځمه او ته کور ته ورشه ستا ډولۍ له به اوس خلک راځي ناوخته کېږي زه به خپلې جنازې له ځمه ما له افسوس راشي چې حق د خپلې خور نه مني هغه راپاسي وایي حج له ځم عمرې له ځمه او ورسړی غم د خپل مکان جاړي زما مور ځکه په باران جاړي هر سړی غم د خپل مکان جاړي زما مور ځکه په باران جاړي چې په ګاونډ کې مې څخه پاخه شي ما ته بیا کور کې ماشومان جاړي او درد سوي بل د جدایۍ ازمیه څه ته وایي څوک دې زموږ نه تپوس وکړي چې شپه څه ته وایي ښکلي به بیا زموږ د زړه بې حرمتي نه کوي شریندوال کشي خبر چې کعبه څه ته وایي او بالکل ونه پوښتئ ړندونه د رڼا فضیلت تیاره خبر ده په دې راز چې ډیوه څه ته وایي او د دې حق حیران به وي فقیر په دروازه کې حق حیران به وي فقیر په دروازه کې زمونږ نشته د زنځیر په دروازه کې مرګ حیرانه د غریب په کور کې پروت و ژوند غلامو د امیر په دروازه کې جدایي به نوره هم شي راته ګرانه راپسې مه کوه ویل په دروازه کې او ستا لیدو له د یو عمر نه راتېر شوم خفه مې ماته کړه تقدیر په دروازه کې د یو چا د کور وهل راته آسان و خو تیر نه شوم د ضمیر په دروازه کې ډېره مننه ډېره مننه قربان د ټولو لومبې ستاسو په امیر هنداره بیا د سیکاران مشاعرې چې ماته دومره ډېر مینه دومره ډېر احترام راوبخو الله تعالی دې ستاسو قدر وکړي یقین وکړي دلته کې راتګ زما دپاره د ژوند د ټولو نه بهترین لمحات ډېره مننه کله چې د افغانستان په خاوره تا قدم کېښودو احساسات دې څه و هغه ډېر ښکلي احساسات لکه چې هغه انسان یاره لکه چې حسین ته په کربلا کې اوبه میلاو شي څومره ښه دلته چې کله راغلی سیکاران مشاعرې ته دلته له ګڼ شمېر مینوالو سره هغو مینوالو سره چې ته به یې پر سکرین کتلی او دا ارمان و چې یو ورځ به ته راځې او افغانستان ته دلته به داسې ګوري د هغو مینه ستا لپاره څومره ارزښتمنه ډېر عجیبه ده هغې اصل کې دا سکیورټي والا خو نه راپرېږدي هغې ځکه چې بیا هغه بدنظمي جوړېږي خو زه هغې ته به خپل اشاره وکړم چې د هغې هغه سترګو کې هغه خپل هغه شدت ووینم چې څومره شدت سره او څومره تړپ سره هغې ما ته ګوري او هغه خاندي او دا وایي چې لکه موږ ستا خواله درشو باید د دې مینه چې دا هغه ما سره الفاظ نشته چې په هغې کې د دې د مینې هغه مننه زه وکړم چې د دې کوم احترام ما ته کوم عزت او دوام رابخي د هغې لپاره د دې ټولو ډېره زیاته مننه کورودان سیکارام ته راغلی سیکارام مشاعره کې دې ګډون وکړ سیکارام په مشاعره کې ګڼ شمېر شاعرانو شعرونه ویل د چا د شعر نه دې خوند واخیسته که نه د ټولو د هغې نه ماشاءالله اصل کې زمونږ د لاندې چې کومه پښتونخوا ده هلته کې او د دې ځای په الفاظو کې لږ فرق دی فرق دا دی چې د دې ځای کومه چې کوم لغات دي ماشاءالله هغه جوړ د شاعرۍ لپاره نو دلته کې که یو هر څنګه یو خیال یو شاعر راوړي خو د هغې ښکلا ډېره زیاته وي د هغه ښکته په نسبت باندې ځکه چې د هغې الفاظ ستاسو الفاظ چې دي هغه ماشاءالله ډېر ګټور او جوړ دي ډېره مننه د کوزې پښتونخوا شاعري خو ټول منلې شاعري ده ښه شاعران پکې دي همدا تاسې نوموت یاستئ منیر بونیری صاحب دی همدارنګه بغداده دانش صاحب دی منصور صاحب صابر صاحب ډېر ښه شاعران لري ادب فعاله ځمکه ده په ټوله کې افغانستان ته چې کله راغلی افغانستان په خاوره مو چې قدم کېښوده خپلو شاعرانو ته چې بېرته له دې ځای نه ځې هلته ملګرو ته ستا به پیغام څه وي چې افغانستان کې څنګه حالات دي او هلته نظام څنګه دی ولسونه څنګه دي ستا پیغام به هغو ته څه وي د امن پیغام د آزاد هوا او د آزاد فضا پیغام به وي مونږه زه خو خپله ما د دې نه مخکې هم د چا منلې نه دي خو بیا هم چې دا کومه هوا د دې خلکو په نظر کې د خلکو په ذهنونو باندې سوره ده او هغه بیخي الټه ده دلته کې د ټولو نه زیاته مینه چې ما ته د چا نه میلاویږي نو هغه
اسلامي امارت دا ما لپاره ډېره زیات عجیبه شان ده چې دا هغه ټول خلک دروغجن دي حقیقت دا رسه چې زه وینم بالکل همدا خبره ده وروستیو کې زموږ مینوالو ته د ډالۍ څه ده ما د یو چا دومره بې کچه انتظار کړی دی ما د یو چا دومره بې کچه انتظار کړی دی ما د ګړۍ د ستن د هرې ټکا شمار کړی تل مې د اوښکو په تسبو ذکر د یار کړی دی ما محبت په داسې ډول او سینګار کړی دی قاري صاحب دا څه مزه ده چې په خلاص ولې مزه هغه ده چې ما مینت کړی او تا راته انکار کړی مونږ په لمن پسې لمن نیولې د حقیقت لټون مو تل په ورکه لار کړی دی او څه په سلګو ډوبېږي د کنډو له سره وخت یې پوره شو کلمر ته چې ازار کړی دی وخت یې پوره شو او کلمر ته چې ازار کړی دی ډېره مننه وروستیو کې پیغام دې هم راته پرېږده زمونږ اصل پیغام دا دی چې دا په منځ کې دا دیوالونه د کور په منځ کې دیوالونه څه نه جوړېږي څو ورځې ژوند د دلبري او دلداري پکار ده دا هسې بس خبرې دي د هغه ځای نه چې دلته کې څوک راشي هغه وایي که چېرې زه اوس خپل کور ته رالم حقیقي کور ته موږ ټول یو پښتانه یو دغه اصل پیغام دی ډېره مننه رښتیا خبره هم همدا ده چې دا مزه هسې یو لباسي دی او دې خوا او خوا دواړه پښتانه سره ورونه دي ډېره مننه چې راسره راستئ لیدونکو ته هیله ده چې روغ به یاستئ خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه په ډېر کم عمرۍ کې ډېر شهرت دې ترلاسه کړ څه علت دی بس د الله ورکړه ده زموږ محنت او د الله ورکړه په دغه سفر کې یوازې که نه نور مور او پلار ورونه څوک در سره همکاري کوي یو ورور مې راسره همکاري کوي یو ژورنالست دی څه نومیږي یو خپل ورور مې دی یو مې بل ژورنالست دې ملګری دی من نومیږي او ژورنالست هارون در دی یو پښتنه ډېری ملګري ما ته وایي چې دا ترې نه وکړه که نه او رښتیا به راته وایې ته ډېر شوق غږېږي او ډېر داسې سوي ټپې وې داسې عاشقانه ټپې وې عاشق خو به چېرته نه یې نه عاشق نه یم دغه نن سبا زمانه دغه ټپې او دغه شوق شیونه ډېر خوښوي ته د بازار دپاره کار کوې نه ډېره مننه یو هغه د ډېر مشهوره شوی رنګ ته مې وګوره جنۍ هغه څنګه و لیونې داسې وي قربان سودایي دې ته وایي رنګ ته مې وګوره جنۍ جدایي دې ته وایي چې تا له مینې په پستا غېږه کې ونیوما چې تا له مینې په پستا غېږه کې ونیوما نږدې مې چغې کړې وې چې خدای دې ته وایي رنګ ته مې وګوره جنۍ جدایي دې ته وایي خدای خود مکړه د نظره د ښایست په سرلی خدای خود مکړه د نظره د ښایست په سرلی چې سړی وایي چې ځواني نو ځواني دې ته وایي رنګ ته مې وګوره جنۍ جدایي دې ته وایي اول یې کړم مین په ځان اوس پوښتنه نه کړي اول یې کړم مین په ځان اوس پوښتنه نه کړي لوبه همداسې وي سړیه او بازي دې ته وایي رنګ ته مې وګوره جنۍ جدایي دې ته وایي بس ډېره زیاته مننه په وروستیو کې هغه څه چې ته غواړې ستا مینهوالې واوري او یا پیغام لري هر څه چې ستا وي هغه راته ووایه پیغام مې دا دی چې نن سبا زموږ هېوادوال ډېر ضعیفه د اقتصادي مشکلات لري او که هر څوک باید هغه سره د خپل توان په اندازه مرسته وکړي ډېر شخصیتونه شته دي زموږ په شان او د نورو په شان چې په هر څه کې یو دغه لري مهارت لري خو داسې یو څوک نه لري چې د هغې مالي لګښت وکړي مکتب ته ولېږي او هغې ته نور د مکتب سامان آلات واخلي نو دغه هیله مې ده چې څوک تاسو داسې پیژنئ مکتب کې واچوئ او
او همدغسې که مشتغل لري مهارت لري هغه راوباسي. ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. زما وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځ دغه مشاعره مو د خوښې وړ ګرځېدلې اوسېږي. مشاعرې د پای شیبې دي، یو ترنم ویونکی لګیا ترنم وایي، خو خپرونه موږ پای ته رسوو ځکه خپرونې شیبې پای ته رسېدلې دي او د سیکرام کلنۍ مشاعره هم پای ته رسېږي. تر بیا زه سراج الدین په ژواک په بله خپرونه کې تاسو په شبر کې حاضر یم. ښې چارې ښه وخت د الله په امان. ورکې اولاد هغه خراب میک